بسم الله الرحمن الرحیم MCSE ترلاسه ویډیو تیره ورځ مو تاسو واري ګروپ هم ویلم یعنی ور ګروپ نه بعد دویم سټپ سروار and clients یعنی ور ګروپ کې مونږ سره غونډه شیرینګز ریموټ سټاپ او اسسټنټ او وایرلس او بغیر وایرلس نن خبره چې ده د سروار او اس ورسس کلان او اس پلورس یعنی سرور اپریټنګ سیستم او کلاینټ اپریټنګ سیستم کې څه فرق دی اول چې د بدې ځان پوي کوي چې سرور د کوم کمپیوټر نوم خونه ده یعنی سرور چې د مونږ سره یو وینډوز ده یو کیسټ ده دغه کیسټ کیسټ نوم یعنی وینډوز سرور 2019 وینډوز ده سوان غونډه 8 غونډه وینډوز یعنی کله چې دغه وینډوز را واخلو او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو نو هغې نه بعد چې د زمونږ دغه کمپیوټر ته یعنی سرور کمپیوټرز چې دغه سرور نه بیا مونږ کولی شو چې غونډه کلینټس کمپیوټرز یعنی د خپل د لاس لاندې ونیسو یعنی مونږ سره په اداره کې یو آی ټي وي چې په نامه د آی ټي آفیسر یادېږي دغه آی ټي چې دی ځان ته چې وینډو انسټالوي هغه به څه شی انسټالوي وینډو سرور به انسټالوي او دا نور چې څومره دي مونږ سره که فاینانس دی که اکاونټر دی که ډیټابیس دی که پروګرامر دی که ویب دی دا غونډه چې دی ستا کلاینټس دی یعنی داسې فکر وکړه چې دا غونډه چې دی ستا بچي دي چې ته څه حکم ور باندې کوې دی مجبور دی چې هماغه پالیسي په ځان باندې تطبیق کړي سرور او کلین لکه داسې دی چې یوه کورنۍ په شان لکه څنګه چې په کور کې پلار وي او د هغه بچي وي څه چې پلار ستا وایي مجبور چې هماغه پالیسي په ځان باندې تطبیق کړي همداسې کوي که نه اوس ووایه چې نه یعنی څه چې پلار وایي موږ مجبور یو چې په هماغه پالیسي په ځان باندې تطبیق کړو ولې پلار ده نو موږ سره هم چې دی په اداره کې په همدې طریقه یو آی ټي افیسر وي او نورې کارمندان یعنی څه چې آی ټي افیسر وایي دی مجبور ده چې هماغه پالیسي په ځان باندې یعنی تطبیق کړي دلته موږ سره چې دی سرور وینډوګانې قسم قسم دي یعنی د اول سټپ نه شروع تر اوسه پورې کوم سروري دي اوله چې موږ سره راغله هغه سرور انټي نیو ټیکنالوژي د دې کلاینټ څوک ګوره هر سرور دپاره یو کلاینټ یعنی هر کلاینټ دپاره یو سرور راغلی دی د دې کلاینټ چې موږ سره د وینډوز انټي یعنی سرور انټي کلاینټس وینډوز 95 وینډوز 98 وینډوز ډاس کله چې موږ سره سرور 2000 راغله نو دغه کلاینټ څوک دغه کلاینټ چې دی وینډوز 2000 وینډوز 2000 جدا شي او سرور 2000 جدا
کله چې موږ سره وینډوز ایکس پی راغله منځ ته نو د هغه کلاینټ چې و یعنې د هغه سرور چې و سرور 2003 یعنې سرور 2003 نه موږ چې د ایکس پی کنټرولولی شو کله چې موږ سره بازار کې وینډوز 7 راغله او سټار راغله نو د هغې دپاره چې دی سرور چې راغله هغه سرور 2008 راغله کله چې موږ سره وینډوز 8 راغله نو د هغې دپاره چې دی سرور 2012 راغله وینډوز 8 12 کله چې موږ سره سرور وبخئ کله چې موږ سره وینډوز 10 راغله هغه پرو ورژن وینډوز 10 پرو ورژن ور راغله هغې دپاره چې دی سرور 2016 راغله او اوس چې دی اورجنل چې راغله پرو ختم شو اورجنل راغله د هغې دپاره چې دی وینډوز سرور 2019 راغله کله چې موږ سره دغه یعنی های سرور راځي دغه څومره چې لو کمپیوټرز دي په دې ټولو باندې دا پابندي لګولی شي که 7 وي که 8 وي که 10 وي که وستا وي که 2000 وینډو که 95 اوس په ټولو باندې چې دی موږ د 19 نه چې دی پابندي لګولی شو که نوی وینډوز راځي لکه وینډوز 11 یې ونیسي داسې نه چې موږ د 2019 نه پابندي نشو لګولی شو خو په دې 11 کې شاید چې دی یو 2-3 دانې نوی پالیسي راشي اضافه هغه 2-3 پالیسي چې اضافه راځي په د وینډو ټیب کې دی مجبوریږي چې ورومې سرور هم چې دی هماغه ورته څه وکړي نوی لیټسټ ورژن یعنې ویلي ریلیز کړي اوس وینډوز 8 ما د 3 سرور نه ورباندې پابندي لګول ښه کېده خو یوه 3 سرور یې و وبخئ یوه 3 سرویسس و پالیسي و چې هغه ورباندې نه امپلمنټ کېده یعنې د اول سر نه واله تر اوسه پورې دغه وینډوز سرورونه مارکیټ ته راغلي یعنې موجود شاید دا نور زور ورجن نه وي اوس کونډه 19 دی یعنی د آی ټي کمپیوټر کې چې دی باید د دغه وینډوګانو څخه یو وینډوز باید وسي چې هغې کمپیوټر ته چې دی سرور کمپیوټر وایي دا آی ټي ته پکار ده داسې نه چې دا ټول کلاینټ ته دا پکار دی یا خو ټول پلاران شو نو ختم شو کله چې موږ دغه سرور انسټالو د دې انسټالیشن او وینډوز 10 که چاله د وینډوز 10 وینډو انسټالیشن زده وي نو ضرورت د دې نشته ده چې ما ته ووایه چې دا څنګه انسټالېږي او ګمان نه کوم چې داسې یو کس اوسي چې وایي چې نه سرور ما ته انسټال کړه چې وینډوز 10 دې زده وي دا خپل انسټالولی شي ولې کیسټ اچو یا فلش د بوټ کړی ده یوه خبره ده بوټ اپشن ته ځو که کیسټ وي سی ډي رام که فلش وي نو یوز بي بیا چې د هغه پرس انیکي راځي هغه نقطې راځي مقصد یو بټن پرس کو بیا مخکې ځي مخکې نه بعد چې د هغه اول سټپ کې نه پوهیم زما هم د ځان نه دا انسټالیشن لږ ډېر هغه وخت شوي دي هغه ګمان کوم چې انسټال نو په نامه راځي یا انسټال په نامه راځي بیا چې کله هغه انسټال باندې کلیک نو بیا فیملی راځي الټیمیټ او پروفیشنل او هوم او پرایمري او انټرپرایز دغه وینډو ټیبس کې ته وایم بیا هغې کې یوه فیملی اخلو نیکس کو نیکس نه بعد چې دی کسټم ته راځو کسټم نه بعد کوم ډرایو کې چې وینډو په کار وي هغه سلیکټ کو یا فارمیټ کو یا نه فارمیټ کو خو طریقه کار باندې پوهېږي دا هم هماغه شی ده کوم نقطه پکې اضافه نشته ده راځو اوس خبره کوو یعنې انسټالیشن د دواړو یو انسټالیشنز دي خو په د وینډو ټیب کې لکه کلاینټ بیس ټیب کې الټیمیټ راځي پروفیشنل راځي بیسک راځي هوم راځي نور نه پوهېږم چې څو قسمه نور راځي خو که سرور انسټال
په دې کې چې دی دا هوم او الټیمیټ او دا شیان په دې کې نشته فرق صرف همدا خبرې دي بس دې کې الټیمیټ نشته پروفیشنل نشته بیس نشته بیسک نشته هوم نشته پرایمري نشته دې شیان په دې کې نشته سرور ټیب کې په دې کې چې دی دا خپله ټیبس لري په نامه د ایکسټینډر په نامه د انټرپرایز په نامه د ډیټا سنټر په نامه د ویب یعنی د دې او د هغه فیملیانې فرق کوي خو انسټالیشن یې چې دی د دواړو یو انسټالیشنز دي وینډوز 10 هم به ډې انسټال کړی وی که نه اکثریت هم شاید تاسو الټیمیټ اغستی اوس شاید کوم ورځ هم چې دی دا پروفیشنل هم اغستی وي شاید هم کوم ورځ دا هوم ایډیشنل هم اغستی وي همداسې دی که نه آیا دغه الټیمیټ پروفیشنل هوم ایډیشنل چې تاسو اخلی دغه وینډو ټیب کې زه یې سرور هم نه دی کړی خو دا هم خو کړی ده آیا داسې کله هم لیدلی چې الټیمیټ کې مای کمپیوټر ډیسکټاپ او دا سټارټ مینو دا په یو خوا ځای کې وي او پروفیشنل کې چې دی دا سټارټ مینو او هوم او ډیسکټاپ دا په بل خوا ته وي که فکر وي د ټولو یوه شی دی یوه ګرافیک دی یوه ډیزاین دی یوه وال پیپر شاید اوسي یوه ځای کې مای کمپیوټر ده یوه پرسونلایز ده یوه کانټر پینل ده یوه ډرایبونه دي فرق پکې نشته که تاسو سرور هم انسټالوئ ایکسټینډر آلی ډیټا سنټر آلی ویب آلی انټرپرایز آلی هر یو چې آلی هېڅ خبره نشته دی ګرافیک د ټول یوه ګرافیکس ګرافیکي فرق نشته خو سرور بیس کې بیا په یوه نقطه کې فرق شته ده یعنی دوی کو چې دی یوه نقطه کې فرق شته کلاین بیس کې نشته سرور بیس کې شته ګرافیکو کې فرق نشته بیا هم درته وایم ډیزاین یوه ډیزاین ده شل سرور دي ټول هم دا یو ځای کې دي سټارټ مینو هماغسې لاندې دی ډرایبونه میرایبونه هماغه شی خو فرق په یو بل ځای کې دی زه آی ټي یم ما سره چې دی دفتر د لوی د یو شل کمپیوټرز دي دغه شل کمپیوټر غونډه چې دی زما کمپیوټر سره اړیکه لري یعنی کنیک زما کمپیوټر سره دی که زه اوسمه د دې خلکو اداره به زه وکړم که زه ونه اوسمه دې خلکو چې دی د ادارې نه ووته دوی خپل کمپیوټر هم نشي لګولی ولې هغه ټول ستا تابع شو ستا د حکم لاندې ده هغې ځان خوځولی نشي سرور کې بیا دا کار ده چې دغه پیسیان دې راواغسته او سرور سره د ممبر که بیا دا خلک ځان خوځولی نشي که موجود دی به لاګین کېږي کمپیوټر به لګوي که موجود نه دا کمپیوټر دی نشي لګولی سرور کې دا کار دی ښه خبر یم چې دی زمونږ په نقطه کې و ما تاسو ته ویله زه آی ټي یم غونډه زما د لاس لاندې دي اوس تاسو خپله فکر وکړئ که زه ونه اوسمه هغه ورځ هم تاسو سم پوه اخیستم کلاس هم نشو که چیرې ما یوه کس تربیه کوله صحیح تربیه کول مې لکه زما اسسټنس ده زه ونه اوسمه خو فکر دی وي چې ستاسو دا درس لیکچر چې دی شاید هغه استاس پر مخ بوته همداسې هم دی یعنی زم چې دی په اداره کې څه چل کومه دوه کمپیوټرې خریداري کومه ځان ته سپیشل دوه کمپیوټرې زه خریداري کوم په دفتر باندې یعنی خبر هم په زمونږ په دې ځای کې و چې مونږ په اداره کې په دفتر باندې یوه دوه کمپیوټر زه ځان ته خریداري کوم څه دپاره یو کې هم سرور انسټالوم بل کې هم سرور انسټالوم یوه سرور چې دی زما به څه شی شي دا به مین شي دغه مین ایډیشنل چالډ او دا چیکونه دي ښه دا مخکې لیکچر کې راځي عملي موضوع ده یوه کې چې دی زه سرور انسټالوم دا چې دی زه مین ورته چک کوم او بل کې هم چې دی زه سرور انسټالوم خو هغې کې بیا چې دی زه چک بیک اپ اخلم یعنی دلته مین کې چې زه څه کار کوم دا باید مستقیم بیک اپ ته مې لاړ شي که زه ونه اوسمه
نو د دې خلکو کارونه باید چې د څوک وکړي دا زما بیک اپ وکړي. یعنی مطلب مې داسې ده که زما دغه سرور من وینډوز ده، وینډوز خو کرپ کېږي، سرور وینډوز ده، یعنی زما من سرور چې دی کرپ شو نو دا بل خو مې یو ځای نه کرپ کېږي. څه چې کارونه ما په من کې کړی دا به مستقیم چې دی بیک اپ کې خپله به وي. کله چې من مې کرپ شو نو زما بیک اپ به ستاسو کارونه هماغسې پر مخ بوځي، زه به بېرته په قراره بیا به من به واپس جوړ کړم. که فکر وي پخوا وختونو کې شاید ستاسو مکتب دوره وی دغه اتصالات چې د کله چې موږ سره سرور ډاون کېده 2008 خبره ده نو فکر دی وی چې 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت د پاره دا به فری کېده. که یاد مو راشي هغه نه پوهېږم چې 2008 کې تاسو مکتب کوم هغې کې و. نو کله چې دا فری کېده نو بیا چې دی ورو مې خلک به مزې و بس وخل او ډز او غیب لکه فری کالینګ و. اوس ولې نه هغه کېږي نه فری کېږي نه ولې هغې هم یو ایډیشنل لري. که من کرب شي په سکنډ کې داخل هغه ایډیشنل دا غونډه سیسټم په خپل لاس کې نیسي. زمونږ موضوع په همدغه ځای کې ده. ما یوه سرور کې مې ایکسټینډر انسټال کړ لکه فیملی مې واغسته ایکسټینډر، په بل کې ما انسټال کو سرور هغې کې مې فیملی واغسته ایکسټینډر. اوس دا دواړه زه یو بل سره کنې کوم دا چې کنې کېږم خو هلته چې دی پوښتنه کوي که نه زه چې دا دواړه یو بل سره کنې کوم دا نه کنې کېږي. ایکسټینډر ویل کېږي واحد یو ته بل څوک ځان سره نه قبولوي، نه چې خپل فیملی وي هم نه قبولوي که پردی فیملی وي هغه هم نه قبولوي. ایکسټینډر ویل کېږي واحد یو ته. یعنی په دفتر ذات کې چې دی فکر هم وسي چې ایکسټینډر باندې سړی کوي هغه کور کې کې خو دوه لیپټاپ به در سره یو به د سرور شي او بل به د کلاینټ شي. کلاینټ خبره مونږ نه کوو خدای وکړي چې یو لک دانې ورسره ممبر کوي هغه خبره نشته ده. خبره د سرور ټو سرور کنې کول دي، سرور ټو سرورس. دلته ایکسټینډر چې دی چا سره نه کنې کېږي، نه خپل سره کېږي او نه پردی سره کېږي. که چیرې د دې په ځای مونږ انټرفرایز اخیستی وي فیملی باید سیم اوسي. انټرفرایز د دې په واسطه مونږ 10 دانې سرورونه یو بل سره کنې کولی شي. 10 دانې هم ډېر شی دی. که چیرته تا ایکسټینډر وبخئ ډیټا سینټر دی اخیستی وي هغې په واسطه مونږ سره 100 دانې کنې کېږي خو 101 نه کنې کېږي. که چیرته تا ویب اخیستی وي د ویب په واسطه مونږ 43 بیلیونز سرورونه کنې کولی شو. دا خو بیخي غټ ده 43 بیلیون ډېر شی ده. اوس چې دی سوچ دی د اوس نه وکړه که زه سرور انسټالوم زه سبا ورځ زما 4 لیکچرې دي ایډیشنلز بل سرور دې سره کنې کول. چایلډ ډومین په ولایت کې ما یو سرور جوړ کړو هغه زه غواړم دې سره چې د مرکز سرور سره لینک کې کړم هغه هم ګوره کنیکټ ټو کنیکټ راځي. خبره 3 ډومینز د چایلډ ډومین چایلډ جوړېدل یعنی سرور ټو سرور کنې کول دی. کلاینټ بیس کې چې څومره کنې کوي کنې کوه یعنی دا مونږ سرور ټو سرور بیس زمونږ ټاپک دي 4 ټاپک دي چې راځي. اوس ستا خوښه ده چې ایکسټینډر آلی که انټرفرایز آلی که ډیټا سینټر که ویب خو فکر دی وي چې فیملی دې سیم اوس. ایکسټینډر به نه اخلي که ایکسټینډر د واغسو نو دا به حالت بدل شي. مشکل خو په دې خبرو کې نشته. ګوره دا ټول موضوعګانې فلحال مونږ د آی ټي کمپیوټر پورې اړه لرو. لا کلاین ته نه یو تللی دا باید زمونږ کمپیوټر چې دی باید وینډوز هم سرور وي. فیملی کې باید مونږ یا ډیټا سینټر والو یا ویب والو ولې انټرفرایز هم کم ده 15 دی که چې د ستا چې دی په د افغانستان کې 14 برانچونه جوړېږي یا 20 برانچونه جوړېږي هغه سرورونه غونډه مرکز سره کنې کېږي نو خو بیا هم ونه شو 15 زیات نه کنې کېږي. یا ډیټا سینټرز یا ویبس که د برانچ په سطح باندې کې او که ته خپل پریکټس کې کوه څه چې کې کوه
راځو اوس خبره د کلاینټس ته ځو زمونږ خو معلومدار شو چې وینډوز سرور 2019 به کمپیوټر کې هم به انسټال وي فیملی چې دی ورو مې دغه څلور دی چار یو کې مو واغسته نو څه مشکل نشته خبره چې دی د کلاینټس کوو دا غلامان کلاینټس غلام ته وایي که فاینانس دی که کاونټر دی که ډیټابیس دی که ویب دی که پروګرامر دی دا غونډه ستا په بچو کې راځي بچي حقیقت خبره بچی کې راځي څه کولی نه شم دغه سرور نه رباندې یو پابندي لګوم خوله به داسې نیولی نور د ځان نه پالیسي لرې کولی هم نه شي ولاګې هېڅ هم وکړي سرور هم داسې دی سرور هی کېږي نه څنګه به هی کېږي یعنی this type of OS دغه وینډوګانې ګوره د یو سره هم چې دی سرور کلمه نشته دی فکر دی وای دا هغه وینډوګانې دي چې د سرور له خوا نه چې دی کنټرولیږي سرور خو معلومداره شورومه چې دی که سپین دی که تور دی خو یو دی دغه کلینټ کې چې دی مونږ سره چې دی خو بچي خو مختلفې څو هزاره ډول پیدا کېږي کوم یو ورو مې لږ زر یو شانتې پیدا کېږي د چا بل شانتې څوک چې دی شیناوي څوک یو شی بل شی لکه قسم دي یعنی بچی قسم وي خو پلار یو شکل لري یعنی کولی شو چې دغه وینډوګانې راواخلو خو د سرور نه څه شی کو یعنی اداره یې کو داسې نه چې په کلاینټ کې ټول سرورونه انسټال کېنه نور غونډه د پلار کو ځان دا هغه وینډوګانې دي چې دا غونډه کلاینټس دي چې دا د سرور له خوا نه څه کېږي اداره کېږي دا بس دا